یو بادشاہ ډیر زیات جابر، ډیر جابر بادشاہ او سخت مزاج او سخت دله، او یو سړی نیغ په دربار ورغی، او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخته ورننوت، چې په تخت کېناست د هغه داسې ډېر هیبتناک شکل و، سترګې هم ډېرې د هیبت وې، لاسونه او شکل او مخ باروبه انسان او څه بل شان شکل و. بادشاه ورته ویل لکه ته څوک یې چې ته راننوت، ته چا لا پرېښودی؟ وی بادشاه سلامت خبرې په اصولو کوه، زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی، ما څوکیدار نشي منې کولی، زه هغه څوک یم چې یو طاقت ما له مخې له نشي راتلی، زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی، زه هغه څوک یم چې بادشاه لم زم غریب لم وردم، زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم وردم امتي لم وردم، زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له وردم او دروازې م وردم، زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم، ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم، زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورلټې ته وباسم لرې کم ته، او زه هغه انسان یم چې وادو کې نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کم، او څوک کلچم ماته نشي کولی، څوک بدم ماته نشي ویلی، څوک خیرم ماته نشي کولی، څوک کنزلم ماته نشي کولی، څوک مقابلم زما نشي کولی. بس بادشاه پر پیدو شو، وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو زمارونو واقعي داسې نه کوي چې ورګه شپه ده او دا سړی چې راپاسي دروازه به وته وم نو سر به دې څه وباسه، نو چې کوم ټیم مقرر دی والله ورته په ویښه کې ته وباسه، په ویښه کې درنه وباسي، او چې وی د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې وباسي. بابا جی پروت ته بلستن په پراته را سر چې بچو پاساو صاحب کې نه و داسې ده کنه نه، او داسې نه چې ورګه زنانه وسره ناستري دینه پرده کوم، دا زنانه ته اخوا کوم نو ثابت وباسمه، دم پکې نشته، او دم پکې نشته چې دا ماشوم بچي خو په ډېرو دواګان وي غوښتلي او په ډېرو دارو دلمن وي غوښتلي، او دا خو لس کاله پس دا ماشوم بچي وکړه شوی دی، او دا خو ډېر خوشحاله دی او ډزې به پې کوي، او ډېر مخکې نه ولا سیزنګان او شیدونه جوړ کړي دي. نه 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 چې پیدا شو سپاغه ساتې ولا وجنم، ولې د الله حکم دی، دا رحم هم نشته، رحم هم په ما کې نشته، ملک الموت کې واده وکړو ډېره موده پس او د واده ړومبې شپې ده، رحم نشته، داسې م وجنم. وی دا خو د مور پلار یو زوی و او واده وکړو او د واده 4 میاشتې وشوې او مړ شو، لږ رحم پې پکارو، دا رحم هم پکې نشته. او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده چې دی خدای داسې داسې چا کنزل ورته کړي دي؟ نه. چا دروازه بند کړه چې ورګه دروازه بندوم او سینتریو دروم کې د بچ کې دي شي نه. بادشاہ پوه شو، وی لکه ته خو د مرګ فرشته وي او زه د مرګ فرشته وی سره رالی وی ټیم دی پوره دی. اوه مهرباني وکړه لږ مهلت راله راکړه، یو میاشت مهلت راکړه، ډېر حقونه مې پردي په دې غاړه کې پراته دي، ډېر روانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کړم یا ته معافي ته وغواړم. اله شابه، او ډېر مې خدای خپه کړی دی که نه، نو دا پردي حقونه ورکومه، خدانه خالي کومه، خو لږ صبر راته وکړه. وی نشته صبر، وی خلک یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم، الله مې هم ډېر خپه کړی چې خدای خو راضي کړمه. وی نشته، دا ټیم هم نشته، یو ګنټه ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات خو کوم رخصت خو ترې راوالم، لږ ښځې ته خو جاړم، بچو ته خو لږ مو جاړم. وی دا ټیم هم نشته، وی ګوره لږ وخت راکړه، وی د یو سا د اخېستو ټیم نه دی، د یو سا باس. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. بس خدای و نیټه ده، بس قسم په خدای کاغه کې ډاکټر، مالدار، غریب، بادشاہ، امیر، فقیر، مولا، مقتدی، سو کم پاغه کې 1 او 2 کولیش. یو سا ټیم دی، بس خبره ختم. هغه سا ټیم چې سې واغشته اخوا پروتو بیم دا شي پکې نشته، خامخا مرګ راځي. او ما سوچ کې او ابلش پاسه صدر کې مې سر بندو خوب نه راته، ولکه مې سوچ کې الکه مې زمونږه د نیکونو د زمانه چې کم خلکو ما داس یو شمیره زمونږ د باباجي چې کم دوستانو کم بو سره ناستو، او مې داسې ذهن ته راغل، نو یو مې شمیره، یو مې شمیره، نو یو پکې جم دی، نو ټول مړو
او چې اندازه مې واغشتا نو ټول سونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیاو سلور نمی شری کال او سلو کې مر دي دون عمرونو. نو بیا مې دا والد صاحب زمانه ته سوچو کو چې داغه کم مرګري او داغه د وخت کم خلکو نو چې پاغي مې نظر واچو نو هغه کې مکسر مړو. نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل د والد صاحب مې دا پلان کې د مار سکول د سبق مرګره د پلان کې مې د لوبو مرګره پلان کې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغه ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې دا او یو او دا پینځو یو داسې پینځه کم او یو په عمر کې مړ دي دا تاسو مو کې. نو بیا مې د خپل زمانه ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک سونه عمر کې مړ دي نو چې اندازه مې واغسته نو شپېتو پینځو شپېتو کې دنیا کې دا سجون تیر کله کله مسافر په دنیا کې سجون دی. مسافر خو په لار سفر کوي یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خخ کړي یا پینځو له خخ کړي یا لس ورځو له خخ کړي او عابر السبيل بلکې دا سجون تیر کې په لار تیرېږي. مسافر خو بیا په یو سره کې 2 شپې میاشت قیام کوي او په لار تیرېږي هغه بس صرف ځان دمه کې بیا دی. او فرمایي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعد نفسک من اصحاب القبور ځان داسې وکړل چې قبر کې پروت ما قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جیدات قبر کې چې کم پراتی نه په جیدات سکی او په بنگله سکی او په کور سکی او په موټر سکی او په جیدات سکی داسې جون تیر کا یا داسې جون تیر کا چې عملی تورتدان وګڼه لکه چې بس مړی مو قبر ته پروت مو قبر لراوال من خدای خبر چې د مرګ مړی راوړي دي د ژوند او که څه بلا ده اور یو سړی انخته دی او د دنیا د 15 کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل یې نه مني. څوک خدای نه مني خدای پسې کنځل کوي څوک فرشتې نه مني مستی پیدا کړی دا څوک په مدرسو پسې څوک په پټکی پسې څوک په ګیری پسې څوک په حافظانو پسې څوک په عالمانو پسې څوک پیغمبرانو پسې څوک آخرت پسې څوک جنت پسې څوک منځ پسې څوک شریعت پسې څوک اسلام پسې بس دا دنیا خطر او په مستی کې ده. آخرت د خلکو یې دی چې د خدای له ورځ او هغه الالی مردار او ناروا او حرامو کې خلک مبتلا دي دا دنیا لپاره چې ده حد نه وته دا یره ده چې دا پردي جیب مې وو ما نه بر دې خدای ته پوس کی دا مافیا والا شی نه دی. دا خبره د خلکو یری دي چې دوکه مې وکړو په مسلمان نه په دوکه پیسې وګټله په حرام مې ته پیسې وګټله 2 نمبر شی مې په اول نمبر شی په قیمت باندې خرڅ کو ظلم مې وسره کو جیب مې ولو خراب شی مې په خرڅ کو خمه ته واغشتو سپک مې ورکو درون مې ته واغشتو دا خدای لازم بس خو چې پیسې وکړ موټر نشته چې موټر والم او که یو موټری چې دینه خوالم او چې د خنه خوالم او د خنه خوالم او چې د ماشته چې زویلم والم او چې د زوی مشته چې وسیلم والم او چې کور مې دی چې دینه غټ والم او دا وړه بنگلا دینه غټه بنگلا جوړ کړم او د غټه نور غټه جوړ کړم او د پیښور په دې په اسلام آباد کې جوړ کړم او د تورنګزو په دې او د 400 په دې په حیات آباد کې جوړ کړم دل ار یو سړی لګیا دی دا تیر دي کې دا بنگلا او دا موټر ور سمانه پاتې او خدای له بدم تاسو پراله کوي. عد نفسك من أصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وخروان لا رد سباتي كي لاران سجو زمونگا نكونا سجو زمونگا مهنده مسشوه نیاگانی مسشوه مشران مسشو اجومات تی جا جوڑ کلی وغا مشران سشو اسپینگیری سشو ازمکا چی دل چاگشتی واس سشو اکور چې دل چاغشتي وسه شو ا دې کورونه چې دل جوړ کړی ودونه دل کړی وینګین دې روسته وي خدای دل روسته وا اس شو تمام د قصر روانه مرګ ځان تر آیات مرګ مرایات کده ما خلق وي وظیفه را کچې نیک شم خلق وي دم را ته خای چې نیکی وکم بالکل فائدې په وظیفه په دمونو کې شتا او قبر ځان ته یاد ته قسم په خدای چې د خدای ولید نه جوړيږي مرگ ځان ته یاد کا کتا نه ولی الله جوړ نشو دل جرم درکو مرگ ځان تر مخکي او خلاصي خو نشتا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای نبی علیہ السلام مبارک حدیث ته په مشکات شریف کې ده من قضا لاحد الموت في ارض من قضا لاحدكم موتا في ارض جعل له الیها حاجتن چې چاله خدای په کوم زمکه د مرګ فیصله کړی د الته خدای ورسي. حضرت سلیمان علیہ السلام سره ملک الموت راغی
ملک الموت سلیمان علیہ السلام دې تپوسو کو ویته چې د ډیرو خلکو نه سو باسي څنګه وباسي هغه ته مثال ورکو وی دا الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتی او تا ته پاغي مختلف قسم شیدونه په کاسه کې پرتی یو کاسه کې تا ته مختلف سیدونه پراتی دا انګورو دانې د ته مثلا پرتی وي نو په یو لاس کې ټول راغشتې شي کنه ویو او چې کومه دانه دی خو خیر په یو سات کې تر راغشتې شو کنه ویو وی دقه سي د ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ماته داسې پراتري په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چنې دانې پرتی دغه سي ماته پرتی پاتره چنې او د نینو او د جوار او د غنمو دانې پرتی وي نو تا ته راغشتو کې تکلیف شته نه او چې کوم رالی نو هغه د آسانه ده بالکل او کټولې رالی ټولې په یو سات کې راغشتې شي موټي ته راډکول شم وی دغه سي ماته دي چې زرا غشتل غواړم دغه سي ګوتې یو سمرو والم او چې ټول راله موټي ورالم کم خبر اخلاص ده یو سړی ته دا سي تیز او قتل برندې وتاو قتل او دا مرګ فرشته لاله هغه صلی سلیمان علیہ السلام ته وی د الله پیغمبره ما خو ورسوا پلان کی دې ته ظلم دې زیات تنگ دی ولی ځکه الله وی وسلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر الله باد دا غتابه کړو د یو میاشتې مزل پیدا سکو لکه سار نه غرمې پوري او د یو میاشتې مزل پیدا سکو لکه د غرمې نه تر د بیګا پوري ما ورسوا لکه پارام کې نه نصیبه او مې رسوا او کم دیتا دی وخت سلیمان علیہ السلام په ملک شام کې او دا چې کوم علاقه دی د هندستان کې دا خاص وزیری او خاص تعلق بعد ته حکم وکالته ور رسوا پټه سي هغه دیتا ورسوا سورہ دی پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیہ السلام سره کېناست خیر په خیر چې وشو یاره هغه وختي هغه ابل اوس راغلی وي یا وختي کې راغلی وي په دې لار تیرې دی ما سره دلته یو وزیر ډیر برند وتاو نه قتل او ډیر سختو توند وتاو نه قتل وی او می قتل ولی وی الله ما ته دقه سړی متعلق وي چې ساته وباسه او ما ته هندستان کې او کلیات کو چې التبت سو باسه ما وی سړی خود دلته ناشته اسره له سره چې دلته ته وباسم خدای الله د حکم خلاف ورزي راځي او الته ته وباسم نو دی خو په دې دومره سات کې الته رسیدي نشي او ټیمې لک یو منټ دو پاتې هغه چې کوم ټیم پاتې وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای خو دې الته ورورسا وی چې الته لاله مل تر ته نخ چغ ناشته سامته واغشت الله له ورسو او د ملک الموت ډیوټیم د قضا چې دې صرف سو باسي او الله وتخذلی چې دنه پاسانه او باس او دنه پګرانه او باس حضرت ابراهیم علیہ السلام د ملک الموت نه تاسو کو چې نیک سړي د په کوم شکل لازم غزان امراته وخایا او چې بد د په کوم شکل لازم غمزان وخایا وی طاقت نشي لرلې وینه ماته بزان خې وی ښا مخ خو والا وا چې ویلو نو وته ځانو خو وی دا سه نیک سړي لرازم ویوس مخوالا وا مخی والو ویوس راتاو گوره چی وی قتل وی دا سی بدل لازم نو سلیمان علیہ السلام پس مکا پریوت بے ہوش شو امدغا ملک الموت و تناسخ پی ولمگی چی ہوش کی راغی نو چا دی تپوسو کوی سما سلوا وی چی اگر نیک سری لرازی پا اگر شکل راتزانو خو وی بلشان شکلیو ډیر خولي ډیر خشتا ډیر مزیدار سترګي مزیدار مخ او خندرویا بس وی لنډه دا که یو انسان نیک سړی وي او هغه خدای جنت ور نکی کنه جنت او صرف د مرګ دا فرشته په د خولي شکل او ویني نو دام ولري دا خوشالیم ډیره ده دومره خوندې وکړه دومره په خوشاله شم او بدعمل انسان لو کافر انسان لا چې خدای دوزخ ور کوي نو کړه دوزخ په دې د مرګ د فرشته په دې سخت شکل او ویني کنه وی دا غم مولا ډیر دی به قسم په خدای تک تور وجود او دا ستک شنه سترګې وي او دا چنګي غاخونه او داړې وي او د دې خلی او د پوزنه د اور لمبې روچته دي مرګ آسان شي نه دی ورونو ګوره خدای دې زموږ تاسو مرګ آسان کی او الله دې په مرګ وخت کې ګوري د جون پدنه لګري حالت بل خو روان دي الله دې د جون اخیری ساعت دا سوال کوي چې خدای د جون اخیری ساعت کې زموږ په جبا کلمه شهادت راولي او دا سوال کوي وای خدای کوم ارواز باندې چې زمرما او په کوم وخت زت مرم او تا مال مقرر کړي نو خدایا اگر وز زما اگر وزو ګرځي چې ته پکې زمانه خوشاله اسنه چې دقه د ما د مرګ پر استمانه خپه خدایا د مرګ روز خدایا ما اگر وزو ګرځي چې ته پکې را نه خوشاله
مردونه خطرناک شی دی او خامخا راتلو والا دی. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور، ځان داسې وشمېره لکه چې د مقبره کې پروت یم. مړې ځان مړې وشمېره، یو باندې دام ده. مړې د دنیا په زیب و زینت او په ډول ډال څه کوي. یا ځان داسې فرض که چې لکه بس مرمه او مرګ ته ور روانې ما. نو مر له چې سړی روانې د دنیا هر څه توجه هغې طرف ته یو معنی نیمه بله محدثین کوي، خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده. د مارونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړي. دا ملک الموت ته چې الله پاک دا سا استل او خپل اواله کول کنه، نو ملک الموت ته الله دا خو به ته ما ټول مخلوق سره دشمنی پیدا شي او ټول به ما ته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي. نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي، نو ته راته غوسه نه شي. وایي زه ته داسې چل جوړوم چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وجنې، خو ستا نوم به هم څوک نه دي. تا ته به نه څوک کنځل کوي، نه به راته څوک خیرې کوي، نه به راته څوک بده وایي. ولې؟ د بول یو سبب مقرر کړم، د خلکو به هغه سبب ته سوچ ځي. چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي. چاله به د زړه بیماري سبب کړم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو. چاله به اکسیډنټ سبب کوم نو خلک به وایي خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه، که دا ګاډې داسې نه وې لقېدلې او داسې نه وې جنګېدلې نه وې مړ. چاله به ګولی سبب کم، چاله به اور سبب کم، چاله به دریاب غر کېدل سبب کم. دا مال چل راځي ځه او ټیمونه مو ته نه دي معلوم. الله خبرې نه کېږي لکه پرېږده دا بله دی خو نه کوي، کار نه کوي. پرېږده مونږ خو سره یو ځل ته نبی علیہ السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو. وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې، څنګه وباسې؟ ناشنا خبره ده. نو هر پیغمبر دې تپوس کړی. وی ما له خدای لښکر فرشتې را کړي دي، چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل، یو نظام دی که نه. او په خپلم الله پاک دومره طاقت را کړی دی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کینم په اووم کې او دا خپلې 2 ګوتې د ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم، نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په 1 سکند کې ساه راښکې شم. پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته دانې پرتې دي که نه. بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري. وی دا پته راته نه لګي، دې نه یم خبر. د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغې د ټوله محکمه معلوموي. زه به در یو مثال درکم، لکه دا تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي. هغه ته دا پته چې دومره سکولونه هاي دي په دې صوبه کې، او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي او دومره استادان ته تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس 4 دی او دومره پکې 17 سکیل دی او دومره 16 ارسو وته که یاد وطنی خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی. کرا غواړي سیکرټری صاحب تاسو کی او ته سیکرټری صاحب ته وایي چې تورنګو های سکول کې 100 استادان دي، نو 15 منټه ولا صبر ورکنو فایل برو غواړي نو په یو سات کې به ته پته ولګي. دا معلومولی شي چې هډ ماستر یې څوک دی. دا په یو سات کې معلومولی شي چې هډ ماستر به کله ریټایر کیږي. اسرائیل علیہ السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی، لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې فلان کې به کله مري. دا هغه ته پته نه لګي، دا ما ته پته نه لګي. ما تدري نفس بأي ارض تموت، چې دا به کله مرم او په کومه ځمکه کې به ناڅاخېږي. دا تا ته پته نه لګي. دا مور ته د بچي پته نه لګي او بچي ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیہ السلام ته پته نه لګي. وایي چې پته نه لګي نو ساتي څنګه وباسې؟ وی لږ مخکې مې الله خبر کړي او راته وایي چې دا پلان کې یو سبب پیدا کوم، پلان کې ځای کې به ځه په پلان کې ټایم کې ته سا وباسه چې ورشم هغه ټایم کې ولا الله هغه سبب پیدا کړي او د سارا وباسم او الله له یو څه مان له یو نظام. دا مارونو د خبره خلاصه دا چې مرګ هغه حقیقت ته چې دینه څوک انکار نشي کولای. مرګ هغه حقیقت ته چې هر چا له راځي. زما یو دوست ډاکټر دی، ادي په امریکا کې
چې زما دا تقریرونه بیانونه اوري نو ما سره چېرته د هغه ځای نه په ټلیفون خبره کوي. او یو ځل په خپل ژوند کې راغلی ما سره ملاقات شو، نو ما ته وایي ستا مې د مرګ تقریر اورېده. نو ما ته ډېر عجیبه و. وایي زه په امریکا کې سرجن یم. وایي مونږ چې هلته اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانتې نه ده. هلته کې به د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروري چې کم ضرورت یې وته ابا ګیر چاپېره د دې مریض ولاړي، د زړه سړی به ولاړي ډاکټر چې هسې نه د اپریشن کې اړه فیل نشي. د وینې ډاکټر به ولاړي چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي. او دا څه ورته ویل کېږي دا پړپوس ډاکټر او پلانکې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشه ورکوي اب هم کامپاونډرني ډاکټر به ولاړي. وایي مونږ ته باقاعده چې زه ورننه وځم هغوی ټول ارسه برابر کړي داسې نه د اپریشن کې اړه فیل نشي. شوګر شته که نشته، بلډ پریشر شته که نشته، وی ټول ډاکټران ولاړي هغې راته اوکې ریپورټ راکړي چې دې وخت کې دې را دې خبرې قابل دی چې تا له اپریشن کې وکوله، داسې د اپریشن نشم کولی. هغه ولاړي بیا وی پوټینې اپریشن یې دی وله وکړم چې اپریشن وکړم هغه سرمن وغیره وله وګنډم. وی چې وګنډم نو زم په فایل دستخط وکړم چې اپریشن مې وکړو دا تکلیف هغه مې وکړم. او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړه والا هم ولیکي په اپریشن نه پس وګوري او دلته خو چې نشه ته وباسي نو واټ ته بودي نو هلته چغې وایي، هلته کې روغ رمټې ده اپریشن تیټر نه وباسي، نشه ته هلته لاړه شي چې دې ټیک شي نو بیا راوباسي. هغه نشې والا ډاکټر ولیکي چې نشه ته لاړه دي ټیک دی، زړه والا ولیکي چې زړه سرکولیشن ټیک دی، حرکت وینې والا وایي چې د وینې حرکت ټیک دی او ټول اوکې ریپورټ ولیکي. ویناګانه سړی مړ شي هم هغه اپریشن تیټر کې راته سړی راوغورځېږي مونږ اکسیجن او منډې او ترړې خو سړی مړ شي. بیا هغه ډاکټران خو انګریزان دي هغې دا تحقیق کوي ریسرچ کوي چې په څه مړ شو. زړه والا وایي چې حرکت خو ټیک و، دله بیماري هم نه وه، د لا ټیک هم نه دی راغلی، هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي. هغه وینې والا وایي چې وینه خو ټیک روانه وه، هغه بل نشې والا وایي چې نشه خو ته لاړه هغه څه تکلیف هم نو. هر یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خو ټیک و مونږ خو ریپورټ ورکړه دا ولې مړ شو. وایي زه څادر په اوږه کړم ویې خندل داسې کړې، وایي زه څادر په اوږه کړم چې داسې کار دی چې تاسو بې وقوفان یې، تاسو نه پوهېږئ دا زمونږ د طاقت نه پاسه یو بل ذات دی د هغه طاقت شته. هغه ذات دا فیصله کړې ده چې دی به په دې ټیم مري، دی کې عقل او زمونږ ډاکټري کار نه ورکوي، په ارام کښېنئ بس. او هغه ذات دا م وایي چې ستاسو په دا منځ کې ته څه وخت کېږئ، هغه ذات دا مونږ ته ښایي چلو به ټیک یو ساعت یې وباسم، هغه ذات دا مونږ ته ښایي چې پوټینې اپریشن دی او تاسو د ګیر چاپېره تو یو اکسیجن او ټول مشینان د سره دي او د زړه د حرکت مشین هم د سره دی او بیا هم چې زه وجنم نو تاسو یې منه نشئ منې کولی. یو بوډۍ او یو زوی او زوی مړ شو، ډېره زیاته ورپسې خپه وه، په ډاکټرانو طبیبانو مولیانو شیخانو ګرځېده. ساده ښځه وه دا ښځې دا بوډایګانې ویم بیا لږې ساده یاره داسې به څوک پیدا شي چې زما دا زوی واپس را جمدې کړي. وی فلانکي ځای کې یو کس شته هغه سره یو نسخه شته، هغه پسې لاړه او ډېرې ورته وجړل چې زما یو بچی و بچی مې مړ شوی دی او ته راته چا ښولې که څه دم دارو درمل سم د سره نو ته مې رباني وکړه زما دا بچی را جمدې کا. هغه ورته بوډۍ ما سره خو نسخه شته او بدی هغه بدله دم کم او چې دې زوی له دې په دا مړه خوله کې ور واچې دې به چغه وي او راپا بسي ټیک ټاک بشي دې شونډو کې ولا اوس څه ودا به را جمدې شي. هله شابه دم وکړاله وینا داسې وکړه چې د اوو کورونو نه وراله اوبه راوړئ او بلکل اوس ونه د سلو نه خو به راوړم وینا که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړېدله به دموم چې په کوم کور کې مړی نه شوې. هغه اوه کورونه به وګوري چې په کومو کورونو کې مړی نی شوې د هغې اوو کورونو نه به راله اوبه راوړئ ابه دموم او چې د زوی په دې شونډو د ساس کې پرېږدي جمدې کېږي به. بوډۍ زر بوتل واخېست وي دا غودل ورسره پیدا کړم یو کور ته لاړه وي تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه د هغې کور راوړه چې هغې کې مړي شوي بیا ګورې کار نه کېږي. ورننوته تاسو کله مړی شوی دی؟ او څوک پلاره مړ وکړ په بل کور ورله دروازې وواله تاسو کله مړی شوی دی ما ته د هغه کور اوبه غوښتي دي او مړی شوی څوک مړ دي کاکاجي مې مړ وکړ مخکې ورځو کې په بل کور نیکه مې مړ وکړ په بل کور زوی مې مړ وکړ په بل کور ښځه مړه وکړ
فبل کور خاون مړو کنه، فبل کور رور مړو، ورواره مړو، خور مړو، واده خور زوی مړو، نوسی مړو. اوهو چې کوم کور ته ورځي پکې یو پیدا کېږي. بوډۍ پوه شوه وایي دا خو واقعي که د ما زوی مړ دی، ګوره ډېر هوښیار ډاکټر و، که د ما زوی مړ دی خو دلته هم د چا بچی مړ دی، ته خپه ورپسې چې زوی دی مړ دی او خپه ما دا به څه چل کېږي؟ څه چل به کېږي؟ ته به مرې ورپسې بې بلوز به ته مرې، ته به هم بلوز مرې ورپسې، زه به مرم څوک و؟ په بل کور والا ستاسې هم نوسی مې مړ دی، ډېر نیازبینو، خپه ورپسې او خپه دا به څه کوي؟ ببو ته به مرې، غم مه کوه دا به زه مرم او ته به مرې. خو چې په دې 15 کورونو چکرو لګاو او د هغې خلکو کورونو کې د مړو معلومات واخیستل چې ښځه راتله تسلي شوې وه. ډاکټر طبیب لراله وی څه چل دی که اوبه دې راوړې وې؟ نه. ولې؟ یو کور مې همداسې ونه موند چې هغې کې دې مړې نه شوې. نو بېبې که ستا بچې مړ شو نو څه چلو شو؟ مرو به خامخا خلاصې خو ته نشته. مرګ هغه حقیقت دی او هېڅوک یې نه غواړي. والله که د چام ځان مرګ تړه کېږي، لکه تړه کېږي ستاسو؟ نه. څوک وایي چې د دې مړ شم؟ ولې؟ د دنیا ګرم یخې هواګانې دي، هلته هغه شی نشته. دلته په ژمي کې ګرمه هوا ده، ته هیټر لګېدلی دی، نو که ژمي کې مرې نو هلته به یې چې خدای هلته به څه کوم، دلته خو ګرمي شته، هلته خو یخه یخني ده. او که اوړي کې مرې نو دا سوچ به دی چې دلته خو پکې لګېدلی دی، ایسیم لګېدلی دی، کني به بوز جنریټر دی، کني څوک خو به راته لمن وړقي، هلته خو دغه هم نشته. دلته خو پسته بستره ده، هلته پسته بستره هم نشته. دلته هوا او اکسیجن ته، هلته هوا او اکسیجن هم نشته. او چې ډېر زیات ذهن لکم ټینشن راځي او ذهن لکم سوچ راځي او ذهن لکم فکر راځي، ابسي اوهو دلته خو که نا جوړه شم چغې وام نو بچې به راشي په سر به راله زور وکړي، ښځه به راشي نو په سر به راله زور وکړي، لور به راشي نو خپو ته به راله کښېني، د خپې به راله مالش کړي. نو که بل څوک نه نو یو انسان یو پردي خو به راشي که یو دم به را باندې واچي، قبر کې به څه کوم؟ نه راله څوک خپې مالش کولی شي په دا قبر کې، ماله هېڅوک خپې نه شي مالش کولی په قبر کې، نه راله څوک په سر لاس راخکې شي په دا قبر کې، نه راله څوک په خېټه لاس راخکې شي، نه را باندې څوک دم اچولی شي. دلته خو به چغې وام چغې وام څوک خو به راله راورسېږي؟ دوی له پکار کې دلته خو چې چغه وام نو په زړه کې راځي چې دلته به چغه وام مور به مې سر ته کښېنې، که بنده ډېر هم نه جوړې خو یو ځل چغه وایي چې مورې دې سره هم ګورې نیم بنده جوړېږي. هلته خو زه مور ته هم چغه نشم والی، زه به څه کوم؟ او بل سوچ یې په زړه کې څه راځي؟ آها بل سوچ دا چې دلته کې خو رڼا ده او قبر کې به څه کوم؟ توره تیاره. او چې دا سا به رانه څنګه وځي؟ یوازې یو غم نه دی که نه چې د مور نه به جدا شي، پلان نه او درونو نه به جدا شي. یو غم نه دی چې د پستې بسترې نه به خاورو لکو شي. یو غم خو نه دی چې د رڼا نه به تیارې له لاړ شي. یو غم خو نه دی چې د خوشحالۍ نه به غم له لاړ شي. یوازې به شي، هر څه به د نه پاتې شي. اکسیجن ختم، رونه رشته داران ختم، نه سا به څنګه وځي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کعب احبار د پخوانو کتابونو یو ډېر لوی مولا و، مسلمان شوی و، هغه نه تپوس وکړو وی دا سا د انسان نه څنګه وځي؟ دا سا د وتو به څنګه وي؟ کعب احبار ورته وی امیر المؤمنین وی داسې مثال یې زمونږ په پخوانو کتابونو کې چې یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او دا هغه اونې څانګې رده په دې ټولو رګونو کې خورې شي او دا اونې دا څانګې ټولې د ازغو دغنو نه ډکي او یو یو څانګې په یو یو رګ کې تلي تو شوي وي او دا غونډه اونه ترې راکاږي او دا ازغي او دا غنې د ده په دې رګونو کې راښکلې کېږي. داسې تصور د بدعمل انسان نه. او د حضرت موسی علیه السلام نه تپوس کېږي وی دا بدعمل انسان نه چې څه ښکلې کېږي مثال یې څنګه دی؟ وی تپوس یې مه کوه، نه ال راته ووایه چې څنګه تصودي؟ وی داسې مثال دی لکه د څاروي نه چې په جمدونې سرمن وباسئ چې حلال کړي دي نه وي او په جمدونو ته سرمن وباسئ، وی څه ښکل دونه ګران کار دی. بني اسرائیلو کې یو پیغمبر ته چوي چې مونږ ته د سا د یو مړي را جم دی کا. بني اسرائیلو به هر قسمه تپوسونه کول او د پیغمبرانو نه به هر قسمه سوال کو، وی یو مړي را تر جم دی کا، مونږ به د آخرت تپوسو کو، د قبر به تیو کو، د ځن کدن به تیو کو چې نه صبرېدل. نو عیسی علیه السلام یو مړي له آواز ورکړ وی قم باذن الله، مړي را جم دی شو.
چې څنګه را جمدې شو نو دا نیم سر او نیمه ګیره سپینو او نیم سر او نیمه ګیره تک تورو. وی دا ولې؟ وی دا چې کله مړ کېدم ویښته مې ټول تورو، خو چې دا اوس اواز وشو قم باذن الله نو ما ګنې قیامت راغی، نو د قیامت د غمه مې دا نیم ویښته تک سپین شو. وی مرگ راته وایا چې مرگ سنگ او شو. وی دومره زره کاله می شوی دی چې زه مړ شوی ما، او قسم د الله په ذات چې اوسم زما په خوله کې د ساده وتو د زنکدن تریخواله پروت دی. مهرباني وکړه د الله رسوله اوس چې مرم چې دوباره زنکدن را باندې را نشي، ګورې ډېر ګران کار دی. نو مرگ داسې حقیقت دی، داسې نه ده چې ګنې سترګې به پټې کې او خر خربو کې اوده به شي. دا وړه خبره نه ده. د صحابه په کومه طریقه وځي الله، او دا صحابه کم خوازي، دا به جنت ته ځي او که دا به دوزخ ته ځي، او دا صحابه په کومه ټوکړه کې بندېږي. د ساله به هم کفن راځي، لکه زه او ته چې مړه شو زموږ د بدن له کفن میلاویږي، دغه رنګې د سالم کفن راځي. نبی علیہ السلام فرمایي د نیک عمل انسان ساله د جنت کفن راځي، او د بد عمل انسان روح له د دوزخ کفن راځي. نو پته نشته چې زما دا صحابه د جنت په کفن کې بندېږي او که دا به د دوزخ په کفن کې بندېږي. زه به کم خوازم رونو، ډېر سخت شی دی مرګ. زما قسم په خدای د ټولو نه لویه مرحله د ساده وتو ده، ډېر سخت دی. زه به څه کوم دې مرګ سره؟ هېڅوک یې نه غواړي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله اختیار ورکړی، وی ستا خوښه ده چې ستا کله مرګ خوښ شي دنه سا وباسم، او چې تر څو دې نه خوښ نه وباسم دنه. هغه خوشحاله و چې زما څه کار ده چې د مرګ غواړم، چې مال اختیار شو زما کار سره چې مرګ غواړم. یو ځل ناستو میلمه دوست ډېر زیاتو، میلمانه به دنیا راتلل او د به ځان سره ډوډۍ ته کېنو. داسې بې میلمه به حضرت ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه خوړه. هر څوک چې به نوکر یا غلام یا بچې به په لاره کې ودرولو، بچې وګرځه څوک راوله، څوک راوله، هر څوک چې خو چې څوک را پیدا کړي. یو ځل یو بوډا بابا راوسته، بوډا بابا چې څنګه ډوډۍ ته کېناسته نو قانون دار چې خلک ډوډۍ خوري د الله نوم پیلي، بسم الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د ډوډۍ باندې د الله نوم واغش په دې ډوډۍ کې برکت دی، او کله الله نوم دی وانه غش برکت پکې نه. یو دویم دا چې د الله نوم دی واغش نو شیطان او تختی، او کله الله نوم دی وانه غش نو شیطان در سره خوراک کوي، او د شیطان په خلاص نه کوي، په ګس لاس کوي، او د شیطان لاس ټول د ګند او د غولو د متیازو نه ډکی. نو هغه د سره خوراک کې ټول د خوراک د لګن کی. دا مونږ ولې په مصیبت تخته یو قسم بیماری را باندې حمله کوي؟ دا ځکه کوي چې مونږ د خدای نوم نالو په ډوډۍ باندې. نو شیطان را سره لګیا دی پکې خوراک کوي، نو دا هغه غسخاب پلیتی د مونږ د خوراک کې ګډیږي، نو دا مونږ تیریږي. نو ګوره سنتو کې یوازې دا برکت نه لري چې د پیغمبر تابعدار شوي، د سنتو یوازې دا برکت نه دی چې الله به خوشاله شي، ثواب به دی شي. د سنتو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو چې کلم ډوډۍ خورئ خوراک کوئ څه به وایئ؟ بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. نو دوه فایدې درته حاصلې شوې. یو به د ډوډۍ کې برکت پیدا شي. برکت څه ته وایي؟ ډوډۍ به دې ډېره شي، په لږه ډوډۍ به دې کار وشي. دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فایده د برکت دې ته وایي، دا به صرف ګندګي د دې نه جوړېږي. د دې چې کومه فایده ده او دې کې کوم طاقتونه دي هغه به الله یو وجود ته ورسوي. بسم الله په د پاسه وایا. او دریمه فایده څه ده؟ هغه دا چې په دې وجود کې ډېرې بیمارۍ پرتې وي، د دې ډوډۍ برکت دا دی چې هغه بیمارۍ به د خدای په دا ډوډۍ لري کړي. او څلورمه فایده څه شوه؟ شیطان به نه کې لاس نه ښکته کوي، شیطان به ګوتې نه وای، نو بیماری به د په دې خوراک کې به ګندونه نه یوځای کېږي چې بیماری پیدا شي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي میلمه د الله نوم واله بسم الله وایا. او یې څوک الله؟ وی ولې ته الله؟ زه خو خدای نه پیژنم. الله څه ته وایي؟ یو څو سپکې یو وی ابراهیم علیه السلام یې پاسه خدای زما نه پیژنې، د خدای په نوم خوراک نه کې، د بوتانو په نوم خوراک کې، او ناس ما سره ډوډۍ ته مالا ډوډۍ لا راوستي وزه سړی په مخه کم وی وستو. ابو ډا لاسونه خپېره پیدلې بار وته. دې کې جبرئیل علیه السلام راغی، ابراهیم علیه السلام ته وی میلمه دې څه کو؟ وی رخصت مې کو. ابراهیم علیه السلام فخر کو چې جبرئیل به هم خوشاله، الله به هم خوشاله، ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړ. وی ولې دې وسته؟ وی ګوره خدای نه پیژنې، زما رب نه پیژنې، زما د رب نوم نالي، او د هغې مقابله کې د بت ولې نه پرېږدم. او هو یا الله راولېږلم چې ابراهیمه دا دې څه وکړله؟ میلمه دې وشړه.
دې میلمه ما 100 کاله ډوډۍ ورکړه، ما نه پیژني، او جامه مې مولا ورکړه، او جن مې ورکړی دی، او عزت مې ورکړی دی، او نن ستا یو نوړی میلمه شو نو تاو شړو. زرې سړی ورپسې ولېږله بوډا پیدا کړې، بوډا یې راوسته. ولې دې شړلم؟ وی د خدای د نوم. ولې دې راوستم؟ وی الله رانه ګیله وکړه چې ما نه پیژنې، او سره د هغې 12 کاله چې د عمر دی نو ما ډوډۍ، جامه، خوراک او اوبه ورکوم وله، او تا یو ورځ مړین مې مشوره دې نه کوه. وی ښه ده، ما الله دومره بیا په ما خفه کېږي. وی ما ته خپله کلمه وښایه، زه په دغه ټکي اوس مسلمانېږم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی، اختیار خو خدای ورکړی چې ستا خوښه ده چې کله مرګ غواړې مرګ به دله راځي، که نه غواړې نه به راځي. یو بوډا سړی وله راغی. بوډا داسې دی چې غریب ټپ ټیپ دی او خپې رپي. بوډا داسې دی چې په دې ګیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي، بیګي ګیره او لاړې لمدې دي په لاړو باندې. بوډا داسې دی چې د خولې نه هم غریب غوبه روانې دي، او د پوزې نه هم قڼې روانې دي. او بوډا داسې دی چې د سترګو نه هم چخې بیګي په دې مخ د پاسه روانې دي، او لاسونه هم رپېږي غریبه، او ډېر په بد حال دی، اوس خابین ته روان دی، او په دې ځمکه غریب پرېوته. ابراهیم علیه السلام بوډا ته بابا د څونه عمرې؟ وی د 200 کالو. او دې وخت کې ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی. 200 کالو نه عمر لږ غوندې فوټې غوندې کم دی. وی د 100 کالې باباجي؟ وی د 200 کالو. اوهو چې زه به 200 ته رسېږم چې ما نه به لاسه جوړېږي. زر ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړ، وی یا الله ما خو د دې سړي عمر ته مه رسوه، د دې سړي عمر ته ونه رسېږم. خدایه دا څه مصیبت دی، دنه خو بنده له کرکه ورځي، د سره خو بنده کېناستې دی نشي، د بچي به په ده څه ګزاره کوي، د ښځه به د سره څه ګزاره کوي، د سره به د محلې او د قوم خلک څه ګزاره کوي. الله چې د عمر ته خو مې هم نه رسې. خو چې دی وي هغه بابا ورته ملک الموت شو، او ملک الموت د مرګ فرشته وه. ابراهیم زه خو راغلم چې ساده نه وباسم. او ته ملک الموت وي یو، نو ماله خو خدای اختیار را کوي، وا خو دې ختم که که نه، خو دې وغوښته مرګ، خو دې وغوښته، تا له الله اختیار درکړو، تا په خپله وي چې خدای را دغه بابا عمر ته مې مه رسئ. نو بس ټیک ته د هغه عمر ته به اوس نه رسېږي، سا به دنه وباسم. نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک کې مني خوار سړی ته یېرېږي. داسې څوک شته چې هغه وایي چې ماله مرګ راکړه، سوال نه پیدا کېږي. داسې شته چې څوک وایي ماله مرګ راکړه. بوډا و زوی نه جوړو، بوډا وی خدای زما دا زوی جوړ کا، د ده دا مرګ مال راولا، خدا زوی مې جوړ کا. دغه چې ملک الموت راغی بوډا ته وی سوال خود وی تعالی راغلم چې ساده نه وباسم. وی روغ او رنځور پیژنې؟ روغ او رنځور پیژنې؟ نه جوړه مې زوی دی وجنې ما. وی تا چې اوس وی په ټوقم جوړ نه پیږې، په ګپم نه پیږې، نو مرګ څوک نه غواړي، مرنا سړی یریږي. د ما د قسم د الله په ذاتي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت چې د رسول الله مبارک سره په سفر او په حضر کې ګرځېدلی دی. څپلی به د غریب نه وي، جامې به نه وي، یو کمیس به یو کله به یو لنګ به کمیس به د غریب نو، او جوړی به نه ولو، اوږې به غریب ناستو. یو ځل روټۍ ته ناست دی او یو ډېر قیمتي رومال دی ورسره، په هغې پوزه پاکوي. چې په هغې پوزه پاکوي نو واه واه، ابو هریره په دومره قیمتي رومال نن پوزه پاکوي. وی قسم د الله په ذات چې هغه وخت مې یاد دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټې په منځ کې به بېهوشه پروت و. وی خلکو به دې سر لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی، او وی قسم په خدای که به زه لیونی یم، وی د لوږې د لاسه او بېهوشه وم. داسې وخت پې تېر شوی دی، ډوډۍ به نه وه، خوراک به نه. لیکن دغه ابو هریره رضی الله عنه چې کله مري نو جاړي، ملګري ته ګیر چاپېره تاو دي. د صحابو خو باجیمه مرګ و، ملګري ته تاو دي. یو ملګري ورته وایي هلکه ګوره چې مړ شې نو د حضور پاک سره به ملاقات کېږي، زما سلام به ورته رسې. هلکه ګوره زما سلام به م وې، هلکه زما سلام به م وې. دا ته ګیر چاپېره تاو دی او دی جاړي. ملګري ورته وایي ته جاړې؟ ستا خو به لږ ساعت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي، خپل محبوب له روان یې، خپل نږدې ملګري له روان یې. او هغه صحابه
قسم دی چې حضور پاک د وفات نه لږ غوندې مخکې د احد شهدا ولتلی و. نو ټول صحابه ځان ته کېنول، ټولو ته یو تقریر وکړه، وی اے صحابو انی فرط لکم، د ستاسو نه ګورې مخکې تلونکی یم، ستاسو د پاره بهترین تلونکی یم د خدای دربار ته، او ان موعدکم الحوض، زما او ستاسو د ملاقات ځای حوض کوثر دی، هلته به زما او ستاسو ملاقات به کېږي. لیکن هغه ابو هریره رضی الله عنه ته سجالو صحابه ورته تورات او ناستي، لږ ساعت پس به د حضور پاک سره ملاقات کېږي، زما سلام زما سلام، او دی جاړي. وته ولې جاړي ابو هریره؟ د مرګ نه یریږي؟ وی او د مرګ نه یریږم. مرګ نه ولې یریږي؟ وی سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان ډیر کم دی. کله زه سوچ کوم مې چې سړی سعودي ته ځي او حج لدی 40 ورځې پس یا میاشت پس یا 60 ورځې پس به راشي، او که لندن او امریکې ته لاړ نو 2 میاشتې پس کال پس به راشي، او که څوک مزدورۍ له لاړ زه 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله پس به راشي. لیکن د مرګ په سفر چې کم سړی تللی دی راغلی دی، نه نه نه، خبره ختم. یو ځل چې د کور په دروازه ووت، په دې دروازه واپس دی نشي راتلی، بس ختم. ډېر خلک یې ځان له کورونه جوړ کړي وي، ختم یې پکې کړي، بستره هم برابر کړی او مړ شي، هغه بستره کې د ملاستې نصیب پیدا نشي. ډېر خلک یې ځان له کور جوړ کړي او چې ورننوځي نصیب یې پکې پیدا نشي، وردن ناړو شي نه. او ډېر خلک یې وادو کې واده ځان له کوټه جوړه کړي، ځان له کټ مزېدار کړي، ځان له کوټه خشته کړي، بنارسۍ پې ځان له ګیر چاپېره واچوي، لیکن هغه کوټه کې د هغې ناوې سره ملاست هم د هغې غریب نصیب نشي. دا هر څه د رب العالمین په اختیار کې دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ابو جهل سازش جوړ کو، د نبی علیہ السلام خلاف ابو جهل سازش جوړ کو. څنګه سازش جوړ کو؟ د حضور پاک دا عادت او د خوی مبارک چې هغه به د هر چا تپوس کو، د دشمن به وکاو چې څوک به نه جوړ شو خبر به شو ورغه تپوس په د کافر دشمن د يهودي د بچیم کړي نه. مطلب دا دی چې اخلاق هم خري، د زړه کې بلګ مینه پیدا شي، بغض به ختم شي، که خدای چې ته مسلمان کی. ابو جهل یو سازش جوړ ک چې د خدای چا تپوس د راشه ځان بلا جوړ کم، لار کې به یو کیو کنو دی په کې وغورځيږي، نو په یو خاص انداز پکنیک کې یو کیو کناو چې ویخ کې جوړ کړو د پاسه تنگ کړو، او پاغه دا سانګي مانګي او لخت مخت د پاسه چولې وي، خورې په د پاسه چولې وي، چیرې دې کې بدی پریوزي نو دینه خراوتی شي نه، ځکه چې څوک روباسي په غاړه بودريږي، رسې بخته کې غاړه بغورځيږي، غاړه بغورځيږي. تر دې حد پورې کده روخ کو سو کوشش کيم نو دې به دومره خورو کې غیب شي چې دراوتو تنظیم به ونشي. چاته به ورشه نبی عليه السلام تعالی وايي چې ابو جهل نه جوړ دی، عمرو ابن هشام. رسول الله مبارک دی انسان راغی سازش تا ګوروس، سبا ابو جهل نه جوړه ته پوسې نه کوو وکړ، ور روان شو نه هغه ته پته نه و سم لاره د خوره پرته ده، لاندې سانګي دی او ډکی دی او کوي. او چې ورنږدې شو جبريل علیه السلام راغی او حضور پاک ته او الله رسول واپس سازش دته جوړ کړي مخکې کوي دی. بس نبی علیہ السلام فوراً واپس شو، ابو جهل ته چالو وی هغه خو لارې نه واپس شو. ناپختانه وی دروغ ګوره عقل نه باید وي، دروغجن عقل تښتېدلی بیا هغه زر را منډه کړې چې ودرېږه ورته اواز کوم چې راځه صاحب ولې واپس شوې، خو چې څنګه یې راغر والا خپل کوي ته خیال نو ټاس چې دی پکې ور پرېوت. اوهو دا سوش اوس چې څوک ورځي څانګې لرکۍ خوره ور پرېوځي، هماغه چل په دو شو. خو که څوک ورځي چې روباسو او قدم اخلي غاړه نړیږي، چې څوک ورځي روباسو دا څانګې دا ډکې لرکو غاړه په دور پرېوځي، خدای مو تباه که برباد شه، نیمې پورې خو د خاورو ډک شومه، وجود میں ونخطه شابه سے چلو کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونا رحم دل دے اڑکے سونا نرمی دا وی زیر و باسم دے دا پاسے زر و باسم پاسانے رو باسم او کدا ما خبر منی. ابو جہل تا چالو وی نبی علیہ السلام خدا سے وی خود سچے وی ما نم خو میرا بانی دیو کہ ما دیو صبح سے بل خدا خو سلار نشتا
نبی علیہ السلام مبارک راغی او د کویرې غاړې سره ودرېده وایي که ما د الله رسول منې او کلمې شهادت وعده را سره کې د ایمان بالکل دې راوباسم بالکل زه چې زما دا ټول قوم مسلمان دی خو مهرباني کوم بس مړه ما خو چې خپه ږدي په ما دغه راغورځېږي معجزه د رسول الله وه لاس یې ورښکته کو د لاس نه کلک ونیو چک یې ورکړه او بار یې راوویسته چې بار یې راوویسته وایي څنګه چل دی یاره وایي غټ جادوګر دی نه بل نشته دی ای ته ډېر لوی جادوګر یې بیا ونه منله د خدای بېلارې به په لار نه که هزار نصیحتونه ورته وکړي خو د خدای بېلاره به په لار نه شي رحمانه هغه بس خدای بېلارې کړی و په زړه یې غټ زنګ پروت و د کفر نو ګوره چې کم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف وچلو الله هغې کې خپله ګیر کړه د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د هغه یو لوی دشمن او منافق و قارون یې نوم و قارون لکه بعضې علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی خیر دونه محققه او مضبوطه خبره نه ده خو د موسی علیه السلام رشته داری کېدی لوی مال ولا خدای ورکړی لوی دولت دومره دولت او مال الله ورکړي چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې خزانې یې دومره ډېرې وې المارې خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې له تنوعو هغې به وړې نه شوې چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به سوله او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به سونه او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې سونه دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي او بعضې مورخین وایي چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې هم شته د څلېرویشتو او یو مورخ وایي څلوېښتو کمرو محل او څنګه محل داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه په چتونو کې قنادیل دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیدونه چې خلک یې ویځندی هغه غونچک داسې ده او لیمپونه هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل نو قنادیل به پکې ویځاندو دا به د بادشاه په محل کې او مریان یې څو نه په زرګاو په سرګونو نه وینځې په زرګاو وینځې او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده چې په لاره به روانو دا په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی سودخورو یو به سود کاو دویم به یې څه کول دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل زمیندار غریبانان خو محتاج د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو نو په ګرانو پیسو به یې خرڅول او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې مثلا دا 1,00,000 روپۍ واله میاشت پس په ماله 100,000 د پاسه راکړې چې میاشت پس به راله 100,000 د پاسه پیسې بیا نشته بله میاشت 1,500,000 شوې بله میاشت که دې را نه کړې 2,00,000 شوې بله کې 3,00,000 شوې بله کې 4,00,000 شوې دا به پې خطې دا پیسې به پې زیاتېدې او په ناب تول کې به هم ډېر کمې کاو دې سره ډېر زیات مالدار شو دولتمند شو حضرت موسی علیه او منځ به یې کاو منافقو دړنه موسی علیه السلام نو منلې ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منځ هم کو ظاهر کې به روجې هم نیولې ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې هم ورکولې ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات چې د خدای په مال کې زکات ورکړي دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله ده خو بلا دولت و زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړ وی د ایمان هم لږ چې لاو سره پسې زکاتونه مقرر کړ ایمان هم راوړی دی بس مسلمانان دا ډېره ده که ورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمان علي مسلمان شوم نو ټیکس رانه وسلي مسلمان شوم نو سره باندې پیسې ږدي حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګړې وړې وایي په ډېره نرمۍ حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و سخت طبیعت و
ورغې ورته کېناسته په ډېره نرمۍ باندې پوه که قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړی ډېر زیات مالدار هر څه سره شته او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی زما خپله خبره نه ده د خدای په مال کې زکات ورکړه او زه ځان له ګورې نه غواړم قارونه که ته وایې چې دا ځان له غواړي ځان له نه غواړم زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم زه د خدای د مخلوق له غواړم مه کوه دا مال دنه پاتې دی یک تنها الله ته روان دی نه به د سان سره پیسه یوسې نه به یو غلام یوسې نه به یو مرئی یوسې نه به یو وینځه بوزې نه به دولت یوسې یک تنها به رب العالمین له روانې بیا به دنه رب العالمین تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکو د په دې مال کې د خدای حق ورنکړ د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي یو لوی اجدها شجاع هغه به د ده په دې غاړه کې ور واچوي او دا شونډې به وله خوري دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک زما رنه یم زه ستا هغه مال یم مال زه ستا هغه خزانه یم دا چکونه به لګوي غاړه کې به پروت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هغه خلق چې سره او سپین جمع کوي د الله لار کې نه ورکوي د دردناک عذاب زیری ولا ورکه خبره که چې خطرناک او دردناک عذاب دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا مال به د دوزخ په اور ولا تخته کی تخته او ګرمه تخته برالي په شابه داغ ورکي په مخه به داغ ورکي په تندي به داغ ورکي اوسه دا استاغه مالو چې دنیا کې د زپرې خمو دا مال دی غشته دنیا کې د آخرت ته نه قتل او دنیا ته قتل اوسه کدا عذاب مونږ دې مال ته خوشحالي من خوی مالی زما مال رسول الله مبارک یو ځل او فرمایل وی څوک باغه کسی چې خپل مال نه د وارث مال ډیر خوخي دا وسو کی صحابه د الله رسوله دا څه څوکم نشته د ارچا خپل خوخ د وارث نه دی خوخ د وارث مال څه کوم زما د تر د زوی مال دی زما وارث دی زما رور دی زما وارث دی زما خپل مال زما خوخ دی دغه په نسبت چې په سړی راشي به خپل خوخي وی دا سه هیڅوک نشته د هر چا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوښ دی وی خپلم خوښ دی وی خپل دی هغه ما قدم ته چې خیرت لدی ولېږه او چې کم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی د وارث مال دی او زه کم خوښ دی وایه مونږ خپل نه دی خوښ زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه خیرت ته لاړ ازما دی اماله قبر کې پکارېږي ازما دی د قیامت پر ورځ ماله سورې راکوي دا غنور نه ازما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر لرسي ازما دی اما جنت ته رسي او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زمانې دا زما وارث دی نو ما خو خپل خوښ نه که ما خو د وارث مال خوښ که او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ویتبع المیت ثلاثه دوه څیزونه مړي پسې مقبرې ته روان دي مالو یو رده مال دی مال ورپسې روان دی مال څه شی دی مال کټ دی مال پوزکې دی هغه زمانه کې غلام دی وینځه ده دا ورسره دی یو مال ورپسې روان دی دویم ورسره څه دي مقبرې ته قریبه رشته دار ورسره دی چې کوم د رشته دار تر دی بچی دی دا ورسره دی او دریم څه شی دی عمله عمل ورسره دی دا درې څیزونه ورسره روان دی مال روان دی رشته دار دوستان دا روان دی عمل روان دی دوته واپس راشي او سره پاتې شي مالم ته واپس راغی غلام امرایم ته راغی چې کم کټ پوزي کې د شپې ته کاله وخت تیر کړی دا غم ته واپس راغی اپو زکیم ته واپس راغی غتولای بالغ کې ور سره خو د غم ته واپس راغی هغه رشتہ دار او بچیم ته واپس راغل کم شي و سره پاتې شو مال مونږ هغه ته نه ګورو مونږ مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال مال هغه چې تا آخرت ته ولېږه مال هغه دی چې تا د خدای په لار کې ولګاو مال هغه دی چې تا زکات ورکه زکات طهرا لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات ته ورکه چې دا باقی در سره کوم خزانه پاتې شو دا پاکه شوه دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وینه چې تو بس کې او چې زکات ته نی ورکړې او د مال سره پروت دی دا داسې ده لکه په کوي کې چې مردار سپی پروت دی او ته بس کې
دا مال دی پاک نه دا نجس دی پلیت دی تا ته پلیتی نه ښکاري فرشتو ته ښکاري تی په بین نه پوهېږې فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی او دغه بدبویه مال چې ته خورې زکات نه ورکې مال نجس دی بدبویه دی دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوي کې پروتي اقه شی دی نو تا ته خو به بوی پته نه لګي چې ته خورې فرشتو له تې کرکه ورځي نیکبخته څه ګند خورې الله وایي دا ته څه ګندونه خورې دې وجې نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو دې مال زموږ دننه وجود برباد کړی زموږ روح یې برباد کړی دی نه مو مونځ ته شوق کېږي نه مو تلاوت ته شوق کېږي نه مو نیکۍ ته شوق کېږي ولې ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مونږ خورو مال نه چې زکات ته ورکړه لکه چې مرداره یې د کوی نه ویستو کوی دې وزنځو او کوی صفا او پاک شو خوره دغه پاک مال اوسه دا به ستا وجود له فایده ورکوي مونځ ته به دې شوقي تلاوت ته به دې شوقي دین ته به دې شوقي او شریعت ته به دې شوقي نو قارون منافقو د موسی علیه السلام دوی ښه زکات ورکړم ای قارونه ځان له نه غواړم مه کوه ګورې مه کوه خدای ډېر لوی مال درکړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکړه بس قارون پوه شو چې دا اوس څه په جنجال وړېدم دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي او چې کله بار به راووت او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل نو خلکو به مسویلي کول دومره مال دومره مال لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون قارون ته چې کم مال ملو دی که داسې زما وې خلقو به تمنا کولا دې وجه نه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کې فرمایي لا تمدن الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا وی که د چا بنگله دی ولیده مه ګوره ورته که د چا لوی مکان دی ولیده مه ګوره که د چا باغونه دولتونه کارخانې دی وکتل مخ دې واړوه د دنیا ډول دی خدای ته ودرېږه چې الله سره کوم شی دی هغه د دې نه بهتر دی موږ خدای غرق کړو بیا سازش ورته جوړ کړو بیا سکیم ورته جوړ کو دا بنگلې ولې ده دا موټرې ولې ده دا کارخانه ولې ده دا ځمکې ولې ده دا قوم ولې ده دا رورې ولې ده دا خلک عزت ولې کوي دا ښکلې ولې ده دا بچي ولې دي دا سازش بیا جوړوم د ورته دوست داسې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کم ها او خدای به خبر نشي کنه فرشتې به خبر نشي کنه ولې قیامت خو منې نه قبر خو منې نه آخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین آخرت کې دې سزا راکوي نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحتو شو دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده نو قارون وی چې د دې موسی نه اوس دې دا خو جنجال جوړ دی راته بس څه کنه ایمان اسلام راوړی دی کنه ټیکسونه ولې لګې اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ کړ څنګه سازش جوړ کړ پیسه خو ډېره د یو جینۍ وه په بني اسرائیلو کې خشته وه ښکلې وه هغه یې راوسته وایي داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او ویې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي پیسې چې څومره غواړې زه در کوم نو په پیسه خو خلک هر څه کوي دولت دپاره او پیسو دپاره جینۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون راغی موسی علیه السلام ته کېناسته وایي یاره دا بني اسرائیل لږ یو پوټې ګډوډ شوي دي زه یو خشته مجلس جوړوم په دې خپل محل کې جوړو اعلی مجلس ډوډۍ کومه او دا ټول بني اسرائیل را غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه مونځ نه کوي خلک دینداري نه کوي خلک باغیان دی موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو دا خو ډېره ښه خبره ده جوړ کړه مجلس د محل په یو لوی ګراونډ کې یو لوی مجلس جوړ کړه بني اسرائیل ټول راغوښتل موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو خلک راغواړي زه ورته نصیحت کوم ښځې رالل ماشومان سړي رالل لوی اجتماع او جلسه جوړه ده موسی علیه السلام ته کرسی منبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي موسی علیه السلام لګیا دی خوشحاله دی قارون تړنه دعاګانې خیږي ښه کار وکړه مونځ کوی روجې نیسئ نیکی کوي زکاتونه ورکوي دا ګناه به نه کوي دا به نه کوي ګورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لویه سزا ورکوي یو سړی لمسولې وپاڅېده وایي د الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو بالفرض انسان دی تا له څه سزا وایي که ما نه صادر شو زما هم دقه سزا ده په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته زما هم دغه سزا ده خو چې دی ووایي جینۍ ته اشاره وکړه هغه پاڅېده بری مجلس میں لوی ډک مجلس کې جینۍ پاڅېده او موسی خلکو ته یو څه وایي کې بل څه
ته د خدای پیغمبر ته خو خلکو ته ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابط نه دي ما سره تعلقات د زنا نه دي خدای پاک چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي ځمکې خپو نه مې ځمکه وتښتېده بیا په پیغمبر چې الزام ولګي دا خو تبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې د تاسو سره د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راغله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایه د ما دا خبره پته لګي بیا چرې هم نه لګي نو ستا جیل ته یو څه کوې بل څه دا خو ته به هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینۍ وکړله او بس خلکو هم ټپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه وشو ته خو تا ته خو مونږ پیغمبر وایو ته خو مونږ ته نیکي ښې او دا چلو دې شروع کړل جینۍ سره روابط او ناجایز تعلقات دې شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي ای جینۍ ودرېږه تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جینۍ ته آواز وکړو وایي ستا دې په هغه ذات قسمي چې کوم ذات ستا خالق دی تاله د ښکلی شکل درکړی دی او کوم ذات تاله د ښایسته ښکلی وجود درکړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي وجني به دی او آخرت ته به دې لیږي په هغه ذات ته ستا قسم یې رښتیا خبره کوه وایه که ما کیم وایه ګډې وډې مه وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جینۍ واورېد په رپېدو شوه لاسونه په رپېدو شو رنګ یې زیړ شو رپ رپې پې ولګې وی نه د خدای نوم مې راته واخیست دا رب به درنه تپوس کې رښتیا خبرې کوه وی رښتیا ویم وی قارون پیسې را کړي دي وعده یې کړی دونه پیسې به دله درکړو هغه لمسولې بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې را کړي دي ما ته په دې موسی الزام ولګاوه دا بدنامو دی به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل یو ځل زه هلک وم رکوټ یم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د جلاګانو ډمې مې وایي ما سره ملګري وه هغې وې واده له نه د شپې زم کشر وم مړه مې ورته وشو راکوټ وم لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دي مونږ هم په دیره کې په ځمکه کېناستو وی اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جلار څه چې دی ګډېږي به وی کېناستو وی چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستم وی دې کې ماله خدای خوب راوسته اوده شوم اډمه دا وارس چې دی او ډول او سونه حالانکه هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا دا ډمې ارس وکړل شپه تېره شوه زه ودېمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري زه وړه هلکه وپاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم چې شی به کله شروع کېږي وایي شی ختم هم شو وایي زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولې پیغمبر متعلق الله و یطیع الله و اطیع الرسول دا د تابعداري به کوي نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا دی که نه دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم د هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جنۍ پاسې ده وایي دا ټول قارون مال همسولم پیسې را کړي دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دی نه مخکې چې تا نه لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا دونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت که مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته زموږ څه دي نور موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته نه ساتلی شو موږ به بیا چاته ته غریب یې ته مسکین او په تا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چاته فریاد به کوې ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو ایمان مې بیا دا دی چې تکلیف درته ورسېږي دا تکلیف ختموونکی الله دی څوک
الله دې بل څوک نه دی. ويردك بخير فلا راد لفضله. او کدا الله تا خیر رسول غواړي قسم په خدای کمیان کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کړي. ایمان دقه ساته، یقین دقه ساته، د الله په ذات ساته، باور د الله په ذات کوا، الله به مدد کوي. تکالیف په یې هغه اردو والا وی د الله فیصلوں کې دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. دیر ہے لږ به رستو شي، خیر دی ګناه به دې ورجېږي. لږ به یو پټې دې وکړی، لږ به دې پریشانه کی، ګناه به دې ورجوي. یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی ده. رب نبی علیه السلام فرمایي یو سړي له مې جنت کې لویه مرتبه نیولې ده، لوی بلډینګ مې جوړ کړی دی، لوی محل مې ورته ساتلی دی. د دونه عمل نشته چې په عمل ورورسي، د دونه عمل نشته چې په هغه عمل ورته ورورسي. نو داسې تکلیف ټک ټک پې راولمه نو په هغې وله مرتبه اوچته کم نه ورورسو. نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي، مشکلات به راځي، او انشاءالله ګټه به د مظلومي د ظالم بني بیا به د الله مدد. اوهو چې پیغمبر مبارک فرمای صادق او مصدوق او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، لږ سات پس دی وي خو مدد به دې کوم. او مضبوط الفاظو سره وی لانصرنک ولو بعد حین، سموده پس به دی خو مدد به دې کوم. مایوسه کېږه ما خیر دی، دې تکلیفاتو سره دی ګناه لر کوم، دې سره مرتبه دې بلندوم، مدد به دې کوم. زمارونو بس موسی علیہ السلام جوش کې راغی او یا الله سوچو ما سره، الله ستا پیغمبر سره سوچو په دا مجلس کې. الله مال دولت ته قارون لور کا رب دافع دی تیلی، الله زه خو رسوا کړم، زه خو بدنام کړم. وی وایا موسی چې صدیق وخت اختیار مې درکا، وی ښه وی زمکه راکاږه زمکه. بس قارون ته زمکه وشلې د محلم لاندې لاړ او قارون هم روان شو چې دی کونډو پورې لاړ. اے موسی معاف مې کا، وی نور راکاږه. چغې وی موسی معافي غواړم، وی راکاږه زمکه. چغې والے الله اے موسی معاف مې کا، غلطي مې کړې ده، په ټول مجلس کې چغې وام ما کړې دي، غلطي کړې ده، معاف مې کا. وی راکاږه نور ځان ته. غیب شو په زمکه، خدای ور دننه که. او رسول الله مبارک فرمایي په دا خپه تاویږي تر قیامته پورې به ورو میچن کې لاندې روان دی. محلم لاړ، دولتم لاړ، سرم لاړ، سپینم لاړ. او موسی علیہ السلام آواز وکړه د څوک مرګري یې چې څوک یې ورسره ودرېږي، ګنې باقي ته یې خوا شوی. صرف دوه ظالمان ورسره پاتې شو، باقي ټول توبهګار شو. دوه م ورسره لاړل، هم ځمکې راښکل. قارون لاړ، ختم. چې چا به لاسونه مګل اوهو موږ هم قارون غوندې دولت پکار دی، اوهو داسې بنګله موږ وي څنګه به وه، اوهو داسې غلامان نوکران زموږ وي ښه به وه. هغې بیا وي افسوس چې داسې نو، شکر دی چې داسې نو، شکر دی چې نو. محل لاړ، مال سره سپین ارس په ځمکه لاړل. الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې م کوي. د پیغمبر محبوب دی رب العالمین، ډایرکټ نسبت دی. موسی له دې یخ شو، الله بالکل یخ شو. ډېرې چغې درته وویلې معاف دی نه که. الله څنګه مې معاف کړی وې که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې، خو زما یو ټکي چا نه منه. خلکو به وي ته کیسه او دا څه دي او دا جینۍ ودې ویروله، نو دا که منکره شوه، بیا به خلکو دا بدنامي به کوله. نو وایي ښه ګوره مه کوه، ډېر ارو رحم دې رانغې. نه الله په داسې ظالم رحم نه دی پکار. وی ډېر سپیرو قارون که نه. الله وایي موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو. تا ته چغې والې، نو که یو چغې ما ته والې وې ما بخه، یو چغې ما ته دې وخت کې والې وې چې الله، نو ما به بخلې. او سپیره ما ته چغه ونه واله، تا ته چغې والې. سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف. پکې ګیر شو که نه شو؟ او داسې ګیر نه شو تر قیامته پورې ګیر دی. نن سبا د سړي د مرګ خلاف سازش جوړ کړه، سړی دې مړ کړه. رسول الله مبارک فرمایي اے مسلمانانو واورئ، اے مسلمانانو چې کوم ځای आवाज دی واورئ، سوچ سره واورئ، سوچ سره. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو، په دوو ټکو د قیامت پر ورځ به په دا تندي لیکلي آیس من رحمت الله، چې دا سړی د خدای د رحمت نه مایوس دی. تندي باندې به دا مهر لګېدلی، مهر قیامت پر ورځ دوو ټکو باندې. تا سازش جوړ کړه مسلمان دی مړ کړه. زه به بچ شم، دنیا کې به بچ شې، قبر کې به څه کې. زه به بچ شم، اخرت کې به څه کې. او بچ کېدل نشته، خبرې ښکاره کېږي. پښتانه وي دیوالونه ملونه وي،
یا به تم لاس مروړوئ اوهو هغه لاړ غریب اخو اسې مړ شو غریب خو لاړ اسې مړ شو هغه سره خو که تا ظلم کړي شهید دی که اخو جنت ته په لنډه ور ورسېده لیکن تا ظالمه سونه او درد او مور دی ولا سونه او درد ولا د ماشوم چې دا مور لوی کړی دی په اسانه لویږي پلار دی ولا سونه او درد قوم دی ولا سونه او درد یا ظالمه د 25,000 روپو دپاره یو 100,000 روپو دپاره دا تاسو وګورئ نن دا کشر کول ټول په دې غم اخته دی دا څو مړي وشو په دې څو ورځې کې پیسو دپاره بل څه دپاره مړکي بوزي او مړي کی او د هغې د پاسه بیا وروسته پولیس یې ونیسي بیا پته ولګي دی وایي دا خبره پټه پاتې شي پټه خو پاتې نه شوه سازش خطرناک شی دی سازش به نه کوې او که دې وکړه دنیا کې هم نشي پټې دی واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که یو ګناه دې داسې وکړه چې د هغې ضرر دې بل مسلمان ته ورسو او تا د کیجاوې دننه په څاروي باندې کیجاوه پرته ده ډولی پرته ده ډولی او په ډولی کې دننه دې دا ګناه وکړه ښځه چې وړي ډولی کې ته دونه دغه دې تو کي دومره څادرونه دې تو کي دومره چې د دې ښځې هغه جامه هم د ناوې څوک ونه ویني داسې ډولی کې ناست دی لکه د ناوې په شان په ډولی کې هېڅوک در سره نشته او داسې غلطي دې دقه هلته وکړه داسې غلطي دې وکړه چې هېڅوک در نه خبر نه دي خو د مسلمان د تکلیف غلطي ده وی دغه ډولی کې دننه دا ګناه به دې داسې راوباسم چې په مخلوق کې به دې وشرمو پټېدی نه شي خدای دپاره د خدای په خبره یقین وساتئ د رسول الله مبارک په خبره یقین وساتئ نه رسول الله دروغ وي نه خدای دروغ وي رښتونې خبرې دي د ابولهب ښځې به څه کول هغې سپیری چې بل څه نه موندل نو ځنګل ته به لاړه نو غنې به یې راغونډې کړې نو مالداره مو وي دا خپله کومه وی نو غنې به یې را په شا کړلې پړې به یې وتړه تاسو خیال ورم پخوا به زموږ په دې وطن کې دا خلکو چې دا ګیډي راوړل که نه دا د بره وطن نه به خصوصا خلک رالل نو هغه به یې داسې چل کو چې هغه په شا به یې رابار کول زموږ خلکو په سر باندې شی وړي په اوږه وړي او بعضې وطنونو کې دا رواج وي چې د لرګو نه ښه مضبوط یو دغه ګیډې وتړي هغه ګیډې اوچت کي ځان ته په یو لوړ ځای کېږدي او په شی راواړئ او بیا ما ته پته ده هغې هغه یو پړی غوندې وي هغه دې سینې ته واړئ او د لاسونو سره هغه پړی کلک نیولي پړی تړلې وي هغې سینې ته کلک نیولي او شاته یې ښکته کړي هغه په اسانه باندې پنډ وړي دا چا خپل رواج دی نو دا رواج و هلته کې هغه غنې به یې راجمع کړې او بیا به یو غټه تیږه وه په هغه تیږه د پاسه به یې پنډو تړه نو تیږې سره به ودرېده او هغه غنې به یې په شا راواړولې پړی به یې د سینې سره نیولې د رسول الله مبارک ته تکلیف ورکو چې په لار راځي چې خپو کې غنې لاړې شي خپې مبارک یې خوږ شي جامې یې وشلېږي څوک ورکه راځي چې هغه هم تکلیف میلو شي الله وایي مه کوه سازش نه صبرېږي د سازش نه دقسې د غنو لوی پنډې اوچت که او په یو تیږه د پاسه یې کېښود او پړی یې پته وتړو دې غاړه ودرېده چې دا پړی دا ګېډې په شا راوړم پړی دې سینې ته که خو چې ګېډې یې سینګ داسې په شا راوړو جبریل علیه السلام ګېډې له بل طرف ته دیکه ورکړه دا د هغه تیږې نه یو خوا ده ګېډۍ بل خوا دی هغه پړی دې مرۍ ته پرېوته وامرأته حمالة الحطب یو معنی دا ده یو معنی بله ده چې دا د پیغمبر غیبت کوي کنځل کوي سپکې وي یو معنی دا ده عقل ته پالسي شوه غنې راونه رسېدې لیکن غنو خپله د خدای قهر ته ورسوله عذاب ته ورسوله نو عبدالرحمن بابا خو ځکه وي کوهي مه که نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي نو سازش خطرناک شي مسلمان سره مدد وکړه نبی علیہ السلام فرمائی وی ظالم سره مدد وکړه مظلوم سره مدد وکړه صحابه دې تپوس کی الله رسوله د ظالم دا مدد خو موږ پیژنو د مظلوم دا مدد خو پیژنو ظالم سره څنګه مدد وکړم وی ظلم نه منې کا هغه ظلم کوي منې کا دا د ظالم سره مدد دی ګناه نه دی بچ کا ظلم نه دی بچ کا هغې نه منې کا نه 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 موږ چې ظالم لږ ظلم کوي زه دې ملګری یم تکړه شي راونیس هېڅ پته نه لګي مړه غیب یې کا پته به یې ونه لګي مړه لرې که ورکې که مخې نه یې خوا کا پته به یې ونه لګي اها پته به ونه لګي او ستا به پته ولګي الله فرمایي ولا یحیق المکر السیئ الا باهله چاله چې خطرناک سکیم او سازش جوړی پوه شه چې دا پیکړه ځان تا چو هغه وخت سره سوچو کا چې دا پیکړه بل ته نه چومه دا پیکړه جوړوم بل له خدا به زما مرۍ کې پرېوځي
دا به زما د زوی مړی کې پرېوځي، دا به زما د پلار مړی کې پرېوځي، په دنیا کې به هم پرېوځي او په آخرت کې به هم پرېوځي. دا خو موږ په سترګو ولیدل. سامري څوک؟ سامري د موسی علیه السلام زمانه کې زرګري به یې کول. یو ښه عمل دی، خلک کوي، هر قسم عملونه کوي، زرګري به یې کول. موسی علیه السلام چې کله د بني اسرائیلو نه ځان سره واغېښتل او ته نو دوی یې کالي د فرعون د قوم نه راغونډ کړله. هغه واقع اوږده ده خو مختصر. مونږ واده لځو، مونږ کې خادي ده، دوی خو نوکرانو ده فرعون د قوم، ښځو وړو به یې ټولې نوکرۍ کولې، ماله کالي راکړه، زمونږ نه یې راغونډ کړل. چې کله دوی لاړل د فرعون قوم خدای هلاک کړ، موسی علیه السلام او قوم بچ شو، او موسی علیه السلام تور ته لاړ، غر ته لاړ، الله پاک سره ملاقات ته لاړ، او الله وغوښته چې راشه زه یو قانون دله در کوم چې دا بني اسرائیل ژوند تېروي چې د هغه قانون مطابق ژوند تېر کړي، یو کتاب دله در کوم. نو موسی علیه السلام هلته لاړ، 13 ورځې یې هلته یو چله وویستله، موږ ورته چله وایو، دا فارسي لفظ چهل 40 ته وایي، دا خو 13 شوې، اخره کې 40 شوي دي. 13 ورځې الله ته عبادت وکړو، 13 ورځې پسې الله سره ملاقات او مسواک یې ومږه. الله په هغې یو پوټې غوندې دغه شو چې تا مسواک ولې ومږه، نو دا روجهدار د بوی د خولې نه چې وځي هغه په ما د مشکو نه خشته لګي، یو 10 ورځې نورې روجې ونیسه، نور عبادت وکړه. نو موسی علیه السلام 10 پې نورې ونیوې، 40 یې پوره کړې. فتم میقات ربه 40 یوما، 40 ورځې پوره کړې. دلته سامري دا منافق و، څنګه قارون منافق و، دا سامري منافق و. منافقین خوشته کړ. د رسول الله مبارک زمانه کې نو منافقین، عبدالله ابن ابی او دا هغه ملګري د دنیا منافقینو، مونځ به هم کو رسول الله مبارک سره، ظاهر کې به روجې هم نه ولې، خیراتونه به هم کول، جهاد له هم تلله، جهاد له دا عبدالله ابن ابی په جهادونو کې هم د رسول الله مبارک سره ملګري پاتې شوي دي، خو د لړې پیغمبر نه دی منلی. په رسول الله مبارک کې هغه الزامونه لګولي دي، هغه الزامونه چې پیغمبر یې اړه درلودلی دی، لیکن رسول الله مبارک له عجیبه خدای ورکړی. دا عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ شو، زوی سوچه مسلمانو، راغی رسول الله مبارک ته وی دا ما پلار مړ دی، وصیت یې کړی دی چې ما له به خپل کمیس راکوي، ما به د پیغمبر په کمیس کې خښوی او جنازه به هم را باندې کوي. نبی علیه السلام وی ډېره ښه ده. ګوره منافق دی، ظالم بچي څومره سپیره دی، دومره خو منې چې د کمیس به ما له فایده راکړي، جنازه به مال فایده راکړي، او زوی سوچه مسلمانو. کله کله د پلار د رسول الله مبارک په سر به پلار سر په جګړه مو راغی نبی علیه السلام لا وی د الله رسول پلار مې مړ شو، کمیس ولا راکا. حضور پاک بالکل در کوم، ولې که کمیس ولې ورکو؟ ځکه یو وخت چې عباس د نبی علیه السلام تر د بدر په قیدیانو کې گرفتار شو، نو کمیس نو دی عبدالله ابن ابی د پیغمبر علیه السلام تر عباس د کمیس ورکړی، بدل ولا خلاصو، کمیس یې ورکړه. وایي چې جنازه تیاره شي ما ته ووایه. جنازه تیاره شو، رسول الله مبارک سره صحابه ولاړ، وایي جنازې ته ور مخکې شو، حضرت عمر راغی. قسم دی عمر هم ډېر لوی بهادر انسان و. که د چا پلار مړ شي او د زمانې کافر مي، خو د بچو خو پیړه خوږېږي که نه، د بچو زړه خو بې دردېږي که نه. خو د چا پلار مړ دی او ته ورځې او هغه زوی ته د هغه پلار بد وی ویلی شي، هسې که بد وی بیله ده، خو چې پلار مړ پروت دی او ته دې زوی ته وی مړه ستا پلار خو ډېر خراب سړی و، دو والله که ته روغ روځې زما مړ پلار دی، زما اړه درد دی، زما پلار پسې خبرې کوې. خو چې څنګه جنازې ته ور مخکې شو، حضرت عمر نیغ راغی سینې سره ورته ودرېده. الله رسول په چا جنازه کې؟ د خدای په دشمن، د خدای دشمن دی، یعنی ټول قوم یې ولاړ دی، د خزرج قبیلې و، لوی قوم یې ولاړ دی، بچی ولاړ دي، نوسی ولاړ دي، ورېرونه یې ولاړ دي، رشته داران یې ولاړ دي، لیکن عمر کې ایمان. په چا جنازه کې؟ د خدای په دشمن، علی عدو الله، د خدای په دشمن جنازه کې. القائل یوم کذا وکذا کذا وکذا، پلانکې ورځې نو ویلي چې دا تا پسې لګي، دا به لګولي، تا پسې نه دي لګولې. رسول الله مبارک مسکی 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 مسکی، اخواشه خلی عني یا عمر، اخواشه نه مه کوه جنازه په دې ظالم، هغه پلانکې ورځ دا خبرې نه دي کړې، کمیس ولا ورکې او جنازه پې کې. نبی علیہ السلام اخواشه خلی عني، اخواشه معنی عمر اخواشه وی نه بکې جنازه، دا دشمن دی د خدای، مه کوه په جنازه. اخره کې ورته وی خدای درته نه دی ویلی،
الله قرآن شریف کې اعلان کړو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. کته ولا بخنه غواړي کنه غواړي نه بخم الله وي که او یا کرته ولا بخنه غواړي بیا هم نه بخم. نو عمر فورا د آیات ورته وی ته خدای نه منې کړي وی نه منې کړي وی تا ته نه دی ویلي چې او یا کرته بخنه غواړي نه بخم وی عمره که ما ته پته ولګي چې د او یو کرتو نه په زیات بخي زیات والا وی دا خوښه عمره غوږ کې ورته پټ بیا وی عمره زما په جنازه دی نه بخلی کېږي منافق مړ دی زما کمیس دله اس فایده نه ورکوي ولکنی اريد ان یسلم الف من قومه که خدای دا قوم مسلمانان که وی به چې زمونږ په مشر جنازه وکړه نو دا قوم به لږ که په لږ کې لږه رغبت اسلام ته پیدا شي د هغوی د زړه دپاره کومه د دې قوم که خدای پاک دا قوم چې ترا بیدار کی او دا قوم خدای پاک مسلمانان کی دې د خاطر کوم واقعي همغسې وشوه رسول الله مبارک په جنازه وکړه او د پیغمبر د جنازې مبارک د جنازې د برکت نه د عبدالله ابن ابی په زرګونه قوم خدای مسلمان کړ نفاق ختم شو چې الله ته دا مقصد واغېسته فورا آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دې نه پس به د منافق او د کافر په قبر نه ودرېږي او جنازه به نه کړې بس عمر خبره ټیک وه خو حکمتاً مونږ وی پرېږده خیر دی څومره ساده شي څومره خدای وشرماو عبدالله ابن ابی پټ پاتې نه شو چې کوم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف کړی دی یو جهادي سفر کې د پیغمبر علیه السلام خلاف سازش وکړو یو مهاجر او د یو انصاري جګړه په اوبو راغله مهاجر انصاري له سپېړه ورکړه او بیا جګړه جوړه شوه انصار او مهاجر یو بل سره مقابله کې شو نو عبدالله ابن ابی ته خو مقامله وشوه لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل که مدینې ته لاړو دا ذلیلان به وباسو عیاذا بالله صحابو ته نسبت وکړو رسول الله مبارک ته نسبت وکړو زید ابن ارقم چې دا خبره مې واورېده تره ته مې ووی چې دا د خدای وي تر مې لاړ رسول الله مبارک ته الوي رسول الله مبارک عبدالله معامله خو دفع شوه بیا عبدالله ابن ابی راغوښته وي تا دا ویلي دي قسم وخوړ ما نه دي ویلي تره مې راغی زید ابن ارقم په خلکو د الزام لګوي ورشه هغه قسم وخوړه اوس پیغمبر تا نه خفه دی چې په خلکو الزامونه لګوي فورا الله قرآن شریف کې آیت نازل کړي زید ابن ارقم رسول الله مبارک راغوښتم راته وایي چې بچې ستا خدای تصدیق وکړه تا ټیک ویلي دی هغه په دروغه قسم خوړلی سازش بې نقاب نه شو قرآن سازش بے نقاب کا قرآن تر نره پوری مونږ ته ښکاره کړه چې عبدالله ابن ابی منافق مړ دی عبدالله ابن ابی کافر مړ دی عبدالله ابن ابی د منافقینو سردار دوزخ له تللی نو سازشونه دا ډېر خطرناک شی دی د بل په مرګ کې د مسلمان په بېعزتۍ کې د مسلمان په عزت اخیستو کې او د مسلمان په مرګ کې د مسلمان دولت ته سترګې خړولو کې پام کوي مسلمانانو توبه وباسئ چې سازش کې شریک نشئ پام کوه که درته پته وي چې د پلان کې خلاف یو سازش جوړ دی په څه طریقه خبر کا امن کا ظالم منې کوي نه ګناه مه ګټه د خدای نه ویرېږه